د رمضان مبارک میاشتې په ورځو کې چې د زغم استقامت او یووالي پیغام له ځان سره لري د افغانستان زړورو ځواکونو د هیبات د ځمکني بشپړتیا په مورچلونو کې د یو تفل شوي جګړې چې د پاکستان له لوري پیل شوې ده دفاع کوي چې دا دفاع د تعهد او سرښندنې روښانه انځور وړاندې کړی دی. د هیواد عمومي فضا د سولې لپاره له دعاو سره مل ده او په عین حال کې له هغو ځواکونو څخه قاطع ملاتړ څرګندوي چې په لومړیو کرښو کې د خاورې او خلکو د ساتنې مسؤلیت په غاړه لري. له پاکستان سره د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې وروستۍ کړکېچونه هغه مهال زیات شول کله چې د پاکستان پوځ په هوایي بریدونو کې چې په ځینو سرحدي ولایتونو یې ترسره کړل یو شمېر بېګناه ملکي وګړي شهیدان او ټپیان شول. د هغه بریدونه وو چې مسؤلین وو د ملي حاکمیت نقض او د بې دفاع خلکو او ملکي وګړو په نښه کول بللي دي. همیشه هڅه کوي چې ولس په نښه کړي. دوی تقریبا په دې ړندو بمباریو کې زموږ په سویل ختیځو کې په مختلفو سیمو کې ولسونه په نښه کړي دي چې تر شل زیات یا کم شهیدان هم تر دې زیات او کم زخمیان هم شته. خو بیا هم لله الحمد د اسلامي امارت اسلامي اردو ځواکونو پوره رسیدګي کړې ده او هغه انتقال کړي و ساحې ته او ولسونو بیا په دې ړندو بمباریو کې د افغانستان له اسلامي امارت سره پر ملاتړ باندې یوازې د شعار نه بلکې دا غوښتنه هم کړې وه چې که چیرې اجازه ورکړی چې دوی به د دې سخت ظالمانه کړنو په ځواب کې له همدې شته نظام اسلامي نظام سره مسلح کومک ته د ویجاړو شوو کورونو او د غمجنو کورنیو انځورونو د خلکو ترمنځ د خفګان او قهر څپه راپورته کړه او د قاطع ځواب غوښتنه یې وکړه. قرار مشاهده که از رسانه‌ها ما شنیدیم باز هم پاکستان حریم خصوصی کشور ما را افغانستان را نقض کرده. پای هم باز چند ولایت ما را راکت باران کرده که یک نقض حقوق بین الملل است که هیچ کشور حق نداره که بالای یک کشور بدون کدام توجیه حمله کنه که ما این را محکوم میکنیم و در این زمینه دولت افغانستان هم مکلفیت داره که باید پاسخ بالمثل بده. مجاهدین رو الحمدلله دغه د خوست علاقه کې بس فتح را دغه بس پاکستان مرتب فوج پوسټ د دې ورچولې دي. وروسته له هغه چې د پاکستان له لوري په هوایي حملو کې بېګناه افغانان شهیدان شول د افغانستان اسلامي امارت ویان مولوي سبیح الله مجاهد ویل چې یاد بریدونه به بې ځوابه پرې نږدې او په مناسب وخت کې به مناسب ځواب پاکستاني لوري ته ورکړي چې بالاخره 13 پنجشنبه ماښام 8 بجې د افغان زړورو ځواکونو له لوري د پاکستاني لوري مهم مرکزونه او پوستې په نښه شوې چې په پایله کې د ښاغلي مجاهد په وینا شاوخوا 55 تنه پاکستاني عسکر ووژل شول او یو شمېر هم ژوندي د افغان امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شول. تلفات غواړم باندې ښکاره افغان دا دي چې د دښمن د تېرې شپې عملیاتو په جریان کې 55 عسکر له منځه تللي. په دې کې حدوداً 23 پورې جسدونه اسلامي امارت مجاهدینو دفاع انتقال کړي او څه شمېر ژوندي هم نیول شوي څو د شمېرې اعلان او ګڼ شمېر ټپیان شوي هم حدوداً 2 قرارګاوې 19 پوستې له منځه ورتلي. خو څنګه د کار ښه روان دی انشاءالله. د اسلامي امارت د ځواکونو وروستي پوځي عملیات د پاکستان د پوځي رژیم د ترهګریز بریدونو په غبرګون کې ترسره کړي دي. هغه عملیات چې موخه یې د بیا ځلې تعرض مخنیوی او د خلکو امنیت تامین بلل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت پوځي چارواکو ټینګار کړی افغانستان د نشتې پیل کوونکی نه دی خو د خپلې خاورې په دفاع کې په قاطعیت عمل کړی دی او هر وخت کې به د هر ډول تعرض په وړاندې قاطع ځواب ورکړي. مجاهدین عملیات انتقام جویانه را علیه پاسگاه‌های پاکستان در خط فرضی آغاز نمودند که به فضل خداوند بزرگ و به نصرتش عده زیادی از پاسگاه‌های دشمن فتح و عده زیادی از نیروهای رژیم نظامی پاکستان و ملیشه‌های آن کشته شدند و برای ملت مسلمان افغانستان این را ما اطمینان می‌دهیم که هیچگاه تجاوز هیچ کسی را به پاسخ نخواهیم گذاشت. جوابی
انگشت را به مشت خواهیم داد و این را اطمینان می دهیم که نیروهای دفاعی شما این توانمندی را دارند که از تمامیت ارضی شما دفاع بکنند. برای رژیم نظامی پاکستان پیام ما این هست که از این کده بیشتر پاسخی قاطع دریافت خواهند کرد و اگر بر هر نقطه از کشور ما اونها تجاوز بکنند جواب بالمثل دریافت خواهند کرد و این را ما مطمئن هستیم که نیروهای دفاعی ما الحمدلله والمنه این توانمندی را دارند که اگر اونها بخواهند که افغانستان را ناامن بکنند نیروهای ما این توانمندی را دارند که اونها حتی در مراکزشان حتی در پایتخت کشورشان در اسلام آباد هم در امن بودن نمیتوانند. اتفاق با اتحاد مردمی بامیان مرگ بر نیروهای تروریستی پاکستان. اما حالا د هیواد په ځینو ولایتونو کې خلکو د غونډو په جوړولو او په ټولنیزو رسنیو کې د ملاتړیزو پیغامونو په خپرولو سره له افغان ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړی دی. دیني عالمانو هم د جمعې د لمانځه په خطبو کې د وطن دفاع مشروع مسؤلیت بللی او امنیتي ځواکونه یې د ملي عزت ساتونکي یاد کړي دي. دا د پرون پیښه دا یو خونړۍ پیښه ده. دا د مځکې پر سر باندې ستر جنایت تیری او سراسر ظلم دی. دا د اسلام د قانون هم خلاف دی. دا د انسانیت نه هم خلاف دی. دا د حقوق بشر نه هم خلاف دی. د دنیا د هر قانون څخه دا خلاف قدم دی. دا د یو کمزوره دا د یو بزدله او زموږ د پښتنو په اصلاح د یو چغال کار دی چې سړی د خپل دشمنی هدف ماشومان ګرځي، د خپل دشمنی هدف ښځینه ګرځي، د خپل دشمنی هدف سپین سرې ګرځي، کورونه ګرځي یا مساجدو مدارس او قرآنونه ګرځي. دا د بزدلي او د کمزوري هغه آخري حد دی. په داسې حال کې چې فکرونه لا هم سرحدي تحولاتو ته اوښتي خو لا هم هغه څه چې د هیواد دننه په زړه پورې ښکاري له نظامي ځواکونو سره پراخ ولسي یووالی دی. هغه یووالی چې د روژې د مبارکې میاشت په معنوي فضا کې لا ژور رنګ اخیستی او د دې ورځو کیسې یې د مقاومت دفاع او د تلپاتې امنیت د هیلو په روایت بدلې کړي دي.